د زړه له درده لیونی شوې که نه، د زړه له درده لیونی شوې که نه، زما صابره ته سړی شوې که نه، د محبت ګرمي دې ولیدله، د محبت ګرمي دې ولیدله، په یخو واورو کې خولې شوې که نه. د ګران مشر محترم ارواښاد صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو مې سلامونه او احترامات ومنئ. قدرمندو ستاسو ورور ستاسو ملګری ثناءالله فطرت یم یو ځل بیا د خپلې پاڼې فطرت افغان له تاسو سره نیغ په نیغ یم. خطرمندو څه ملګري د لرې نه راغلي یو ناڅاپي مشاعره م را جوړه کړې ده. شاجي ګل صاحب دی را سره، حضرت علي ظهیر صاحب دی، صالح نادان صاحب دی، خوا کې ورسره داودشاه در صاحب دی. ټول نه وړاندې خو شاجي ګل صاحب ته خواست کوو چې دغه مینوالو سره دغه ملګرو سره خپل څه کلام شریک کړي. ډېره مننه. کوشش کوم د خپل غزل څو شعرونه په ترنم کې تاسو سره شریکوم. سنا منم چې مازدیګر نه جوړه شوې ده، زیاته مسله ستا د نظر نه جوړه شوې ده. سنا منمه زړه یو داسې کور دی چې واپس ترېنه څوک نشي تللی. زړه یو داسې کور دی چې واپس ترېنه څوک نشي تللی. لاره ورته صرف د بهر نه جوړه شوې ده، زیاته مسله ستا د نظر نه جوړه شوې ده. سنا منمه سترګې چینې اوښکې اوبه او زړه یې کاڼی دی. سترګې چینې اوښکې اوبه او زړه یې کاڼی دی. غر ترېنه جوړ شوی دی که غر نه جوړه شوې ده، زیاته مسله ستا د نظر نه جوړه شوې ده. سنا منمه ستا د سترګو جنګ د امن زیری را بخلی دی. ستا د سترګو جنګ د امن زیری را بخلی دی. ما ته خو د مینې کیسه شر نه جوړه شوې ده، زیاته مسله ستا د نظر نه جوړه شوې ده. ګل او که ګل نازه په دې خبره نه رسم، ګل او که ګل نازه په دې خبره نه رسم. ورنه جوړه شوې ده که ورله جوړه شوې ده، زیاته مسله ستا د نظر نه جوړه شوې ده. سنا منمه ډېره زیاته مننه. ګران مشر محترم شاجي ګل صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه او دغه وخت مو موږ ته راپېرزو کړو. ډېر ښایسته کلام مو ویلو. داودشاه در صاحب ته خواست کوو چې هغوی هم دغه مینوال ته خپل کلام شریک کړي. مننه. مینوالو سره یو غزل شریکوم. ګل صاحب مونږ جنتیان ځکه یو زړه کې مې رڼا ډېره ده، مونږ جنتیان ځکه یو زړه کې مې رڼا ډېره ده، تاسو دوزخ ته ځکه ځئ تاسو کې غلا ډېره ده. مننه. پرڼاګانو مینانو تنګ نظر خلکو، پرڼاګانو مینانو تنګ نظر خلکو، د غرونو خلک یو په شونډو مو خندا ډېره ده. مننه. زرې زرې شوم داسې مه وایه ګل مخي جینۍ، زرې زرې شوم داسې مه وایه ګل مخي جینۍ، بس چې د چا نظر وخلې نه یې دا ډېره ده.
مننه. زری زری شوم داسې مه وایه ګلمخې جینۍ، بس چې د چا نظر وخلې نه یې دا ډېره ده. ماله پنجاب کې برخه مه راکوه نه مې لګي، ماله پنجاب کې برخه مه راکوه نه مې لګي، زما د کام بچو دپاره پښتونخوا ډېره ده. مننه. ماله پنجاب کې برخه مه راکوه نه مې لګي، زما د کام بچو دپاره پښتونخوا ډېره ده. عجیبه خلک یو تر دې په حساب پوه نه شو، عجیبه خلک یو تر دې په حساب پوه نه شو، زما ګناه که د ظالم نظام سزا ډېره ده. مننه. عجیبه خلک یو تر دې په حساب پوه نه شو، زما ګناه که د ظالم نظام سزا ډېره ده. ګل صاحب شعر دی چې اوس مې د قبر خواته مه کښېنه خوشحاله نه یې، اوس مې د قبر خواته مه کښېنه خوشحاله نه یې، تا چې به ویلې خدای دې مړ کړه نو دنیا ډېره ده. مننه مننه مننه. اوس مې د قبر خواته مه کښېنه خوشحاله نه یې، تا چې به ویلې خدای دې مړ کړه نو دنیا ډېره ده. چې ستا دپاره درد څه ډېر دی الله خبر دی، چې ستا دپاره درد څه ډېر دی الله خبر دی، زما دپاره خو بس ستا د زړه رضا ډېره ده. مننه ګرانه مننه. د اوچا درد صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. ښاغلی صالح نادان صاحب ته خواست کوم چې هغې هم دغه مینوال ته خپل کلام شریک کړو، هغې نه بعد به حضرت علي ظهیر صاحب نه په ترنم کې کلام هم. ډېره ښه ده. مننه فطرت جانه. څو شعرونه چې که راته یاد وه به درته ووایم، نو ځکه موبایل راسه نشته خپل. لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم، لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم، زه کله کله دومره اهمیت سړي له ورکړم. مننه مننه مننه. لایق وي د نفرت زه محبت سړي له ورکړم، زه کله کله دومره اهمیت سړي له ورکړم، او ذره ذره به پریوزي د خپل ذات په جزیرو کې، ذره ذره به پریوزي د خپل ذات په جزیرو کې، ژوندونه ستا په شان که اذیت سړي له ورکړم. مننه. او پردی د ښار کوڅې دي پکې ورک تنها ولاړ یم، پردی د ښار کوڅې دي پکې ورک تنها ولاړ یم، حیران یم چې څه مې شناخت سړي له ورکړم. او اخري مکتب به ووایم چې نادانه د ژوندون مرام به ووینې په سترګو، نادانه د ژوندون مرام به ووینې په سترګو، نادانه په دې لاره که جرت سړي له ورکړم. دا صالح نادان صاحب ډېر ښایسته کلام شریک کړو او ما ترې خوند هم واخیستو. امید دی تاسو به ترې هم خوند واخلئ. راځو حضرت علي ظهیر صاحب ته دوی ته خواست کوو چې دغه مینوال ته خپل جادوګر اواز باندې ښایسته ترنم تاسو سره شریک کړي. حضرت علي ظهیر صاحب. ډېره زیاته مننه کوم فطرت جانه. ترنم خو به لږ سخت هم وي، خو زه به هر حال ستاسو په اجازه سره ترنم نه مخکې یو څو شعره. رمه چې تېره شي خاپونو نه یې پته لګي، رمه چې تېره شي خاپونو نه یې پته لګي، کاروان چې تېر شي د لاشونو نه یې پته لګي. او په زړه کافره یاره خلک به دې وپېژني، په زړه کافره یاره خلک به دې وپېژني، زړونه چې تور شي د مخونو نه یې پته لګي. په زړه کافره یاره خلک به دې وپېژني، زړونه چې تور شي د مخونو نه یې پته لګي. او چې رنګ یې ښه وي نو ته څه وایې دا به ښه شاعر وي. ګل صاحب چې رنګ یې ښه وي نو ته څه وایې دا به ښه شاعر وي، شاعر چې ښه وي د شعرونو نه یې پته لګي. ډېره مننه، ډېره مننه. چې رنګ یې ښه وي نو ته څه وایې دا به ښه شاعر وي، شاعر چې ښه وي د شعرونو نه یې پته لګي. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. چې رنګ یې ښه وي نو ته څه وایې دا به ښه شاعر وي، چې رنګ یې ښه وي نو ته څه وایې دا به ښه شاعر وي، شاعر چې ښه وي د شعرونو نه یې پته لګي. او کوشش کومه د ترنم دلته غرو سم دواړه د پردو ده، دلته غرو سم دواړه د پردو ده، چې څوک زور لري په لاس کې د هغو ده، چې څوک زور لري په لاس کې د هغو ده. د جنډې ذکر دی دلته کې څوک نه اوري، د جنډې ذکر دی دلته کې څوک نه اوري، د جنډې ذکر دی دلته کې څوک نه اوري، د جنډې ذکر دی دلته کې څوک نه اوري. خانه دلته کې قصه د لوپټو ده،
خانه دلته کې قصه د لوپټو ده چې څوک زور لري په لاس کې د هغو ده چې څوک زور لري په لاس کې د هغو ده دواړه مړه دي یو قصه یې لا ژوندی ده دواړه مړه دي یو قصه یې لا ژوندی ده دواړه مړه دي یو قصه یې لا ژوندی ده دواړه مړه دي یو قصه یې لا ژوندی ده لا ژوندي یو مونږ قصه په ختمېدو ده لا ژوندي یو مونږ قصه په ختمېدو ده چې څوک زور لري په لاس کې د هغو ده دلته غر او سم دواړه د پردو ده چې څوک زور لري په لاس کې د هغو ده چې څوک زور لري په لاس کې د هغو ده. ډېره مننه. قدرمندو داو حضرت علي ظهیر صاحب چې په خپل خوږ اواز کې دغه ترنم موږ سره شریک کو. امید دی چې موږ خو ترې ډېر زیات خوند واغستو او امید دی چې تاسو به ترې هم خوند واخلئ. خو اخره کې موږ سره مشر محترم شاجي ګل صاحب ناست دی او دغه خواست به ورته وکړو چې که دغه ولس له څه پیغام ورکول غواړي نو هغه دې هم ورکړي. ډېره زیاته مننه. همدغه پیغام زما چې د ځمکې په مخلوق رحم وکړئ د اسمان والا به په تاسو رحم وکړي. ډېره زیاته مننه. شاجي ګل ګل صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم او بیا خصوصا ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له مو دغه وخت راکړو دغه یو ناڅاپي مشاعره کې موږ سره کېناستئ. هنرمندو تر روان پروګرام پورې په لوی الله سپارم.